نه ته دلته کیسو ویمه هسې نیم راغلی ما وي تلي سخر تلي ګوډله تلي ستړی به او بیا به وږې شوې مې ګرمي ده نو په خپلو لاسو مې دلې چڼه سره کړم چې پټي ته یې درولم چې وخوري موړ شي د دې چڼې په ځای به دغه بازار کې لږ زخه راغیسي وو ابه دې راوړي وو ستا چڼې ته نیم ناست ویم خدای به مې د لوږې ملکې خو ستا رزق له به ګوتې ونیسم ویم الله دې نه کړي چې زخر دله درکړمه زه یم چې د خپل زړه وینه دله درکړمه روږه شولې هغه نور څه تندر پرې راپرېوتی وو خور مې څه شوه ویم که ستا خور او مور سره غم و نو ښه به به که نه مور خو دې پته نه لګي چې کور به چېرته اوده پرتی او خور خو دې دا دویمه ورځ چې نیا کرتلی پته یې نه لګي ته هم د دې ځای نه روږه شه زه پېښه مور مې او خور مې پېښه ویم دا ستغې سپورې پرېږده که نه کېنه روټۍ خوره زه بیله بیله دا روټۍ خورم نه نه څوک هم چرګانو میان دله روړم ما ته وګوره پري چې په دې مکر او فریب په دې دوکو ته زما په زړه کې خپله مینه نشي راوستې زما ستا نه اوس هم نفرت و بیا به مې در نفرت دي او بیا مې در نفرت دي ښځې یو پېرې نه یو 50 پېرې نفرت وکړه خو اوس موړ شه دا روټۍ وخوره نه خورم شابه کېنه نه زه نه خورم ویم ته دا وګوره که نه څنګه په مینه مې د خپلو لاسونو مې دله سره کړې ده ظالمه خو یې نه خورم اوس به یې په خپله خورې ته چې دې ته وګورې په خپله به یې خورې خوله کې خو درته اوبه راځي شابه دې نه نه خورم ځه ویمه خیر دې که نه مړه رزق دی یو مړې ویم که د لوږې ملکې دی که نه اوم مې ستا د رزق له ګوتې نه وړې ویم ته دله په خپلو لاسونو در نه 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 زه به په خپلې وخورم ته چې بېغمه شه ښه شابه وخوره وای خدایه خیر زه به درته ګورم ته راته څه له ګورې وایي زما دې مخکې څه سره زر دي نو ولې څه چلو چې درته ګورم څه کم شولې یاره خو بسم شابه الله روټۍ وعلا برکت الله وی خدای شکر دی چې زما د لاسې خو څو خوړل چې په ژوندون مې په کار نشوې د مرګ نه پسې مې بیا مه کړه تپوسونه راشه په زړه مې ګوتې کېږده چې عاشقي مې در معلومه شي میینه چې زما مینه ستا په کار نه راځي مال جانانا بل لار نه راځي چې زما مینه ستا په کار نه راځي مال جانانا بل لار نه راځي جانانیه بنده تا خو ځان ناسې د ماڼه هندو جوړ کړی دی دونه مه سختېږه که په صحیح نظر د تر دې لور ته وګورې که نه نو په دې دنیا کې ګوره د دومره ښکلې زینه پیدا نه کړي و ته بس هسې سخت شي و چې زه دا پل به ورته ور برابر کړو ده ګورې بار بار زما دې نوړیو ته مو ګوره ته څه کې زما دا نوړی شماري د نظره به مې کې وبه مې خري بیا به روباز څنګه ای جانانه اوس خو راته د زړه خبره وکړه نه چې مینه دې راسره شته دی او که نشته دی ګورې تا ته ما لس زره پېره ویلي که نه چې زه تا سره مینه نه کوم نه کوم نه کوم نو په یو خبره پیښه ګورې مینه کې چې تا زما د لاس تاله نه خوړو د دې نه دا معلومیږي چې ته ما سره مینه کې نو ګوره داسې راباندې مه کړه چې سالم دې سر ته ونیسم او دا چڼه دې په سر پرې کړم اوس ګورې ښه زه خبره درته کومه ته زما په سترګو کې سترګې واچوه تا ته زما مینه ښکاري یا په دې سترګو کې به زه سترګې اچوم داسې سترګې دا خو سنډا سترګې د بس لیټونه دي دا تپوس د دې ځای نه وکړه ما دې کړی دی بس نور به پرې کېږي نه دا لوښي موښي دې واله بس زه موړ شم ځه چل 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 راشه مینه ده ورته مینه ده ورته مینه یې څه غول جوړ کړم هلې یاره چې مور مې خور مې ما پسې دا روټۍ ویلم وه ستاسو په زه کور کې سرمن وباسم ویم دا بیا پکې مه راوتې ویم ته څوک چې ما دا تپوسونه کوي ویم زه یم وی غر که خدایه ویم دا راته ووایه چې اوس په پڼونو کې ګرځې راګرځې دا شرمول دې راواغېشتل ویم نیاکه روانې موتل دې کیسه کې آوا نیاکه روانې چېرته تلو ما اوس تا رور پټي کې ساخر نه تللی ګوټ کوي هغه له مې سالر روټۍ وړله تاسو سره خو غم نشته دی وا دا داسې غم خوره کوي داغه زما ورور زبستان زیاته خفه کېږم خو تاسو ته چل اړول هغې باندې زه پوه یم ته به خفه کېدې که نه اوس پر روټۍ راوړې وه ته خو ګرځه په پولو باندې ګرځه پته نه شي ته پټکې بری پلار ته په سرې ویم پټکې به ته په سر د خپلې مور په شانته کې بل ستا خبر نه یم څه الله دې نه کړي خدای دې نه کړي ما خو یادې یو او په خپله نه شي څه کارنامه به کې
الله دې نیاکه روان او ته دا وړې کس ما ور باندې ډورې چې دا اوس نه په کوم خو دې وته نه ما ستم چل نه دی اړولې په ما باندې دا الزامونه مې لګوه زړه مې خفه شو ورور دې له سخن نه تللی دا په شکال ګرمي ده روټۍ مې بل وړل تاسو سره خو غم درد نشته دی او تاسو زړه خفه شو یم خیر ما راش ته یو اوبه نه ورکړې ثواب په نیت باندې خو یم تاسو ته اړول دیم ډولې کې بکې زما دا تاسو کړه دا ښه ارث دي کنه خپل غریبي کو خو د غریبیا مې بل وړل ایسه مې بل پکې وکړل زړه مې درد دی درد دونه تا بل څه ته اړول د پتا باندې پویم بل څه ته خو تاړولې راشي پړونی په سر کړي پته نه شي دلته په سر کو دته لري نو کتلم نو کړه خدای سي آیا شګر دی لو پټم دی مله ځوان مرکه امنیا کا روانم زمو امنیا روانه ته پیجن پته شي سلو بر شروع کړ دنیا په کور کې لو به تاسو کې پټون را روانه زره ور په سلو ما تبل خواني مته نو ویم ته پیله دې زمارو په دین دا خکار کیسه خکار کومه کنه خپل وینه مینا څه چا په خپل نه ما او نه په غلطه کومه تم د خپل مور په چن خپل پلار ته پټکیر په سره ما ته پته ده پټکی به ته په سره پوښل دا د تون ستاره د دنیا په کور کې رکینه ان یارانی مارانی شروع کړه دا به شرمي یارنی خو ته کې زمارو سره تین تان نو ته کې الله دو شرموا الله تا بار ودرولې الا نه بس کینه ما انجان دي بیماری نه ورګه هغه د جعفر راغ الا غالک را دند ک جعفریا شابکه ملما خو نه ته دا خو د کور سره د زما ډیر خدمتونه کړ خیر دی بی دا نه ویل نه پکار تا ته هم د سکتل خپل مو کنه خو غالک را دند السلام علیکم نه خوري خایم شي کې تاسو څنګه ته دې کوم خده کینه کنه دا برکه بدل لرکړې و ګرمي دا لړکول مې خورور مې په کوسه کې قسم را کوي نه بلر کې دي ته خو زمونږ د غرونو د زین پته دی واو د څنګه ته آیا نه خلک دی سخت دي نورم سخت دي خو د کار دي دا جعفری لور ده زبان ما چي ده ماشاءالله مې کوینګور دی دا نه بین نسیم نه بنیا دا نه چي مې ته بین مو خودونه دونه جنو کې را با دکو د کورونو خلک خو په وخت ودونه کوي په 14 کلن کې دلته خو تعلیمونه کوي چاپکونه وي پڼ کتابونه ګرځي چې ملا ول راټیټه کې هغه کتابونه نو بیا ور یاتي وي یاره واده کول غواړي کوان کی زما د مور په جبه کې خدای پاک رسول الله نه راوخی غونډه یاره نه واغشته او دا واده کړی دی لورو دا هغه جنته په شرمونو شمولم شلګایانه فاتیوه غیر ال دی واغشته خو دا مورې ان شاء الله دا بدل ګور جوړوم دا پړونی والا څنګه جوړلې دا څه کار کنه زنانه ولا سره ورم کنه چې دا ستاسو دا زنده کنه ټول کنه دا خو خويندې دي او دغه دي څنګه ټول خويندې کټو دا نو باشه بیا غنایله د کومره وکنه حبیب هم د کومره وا هغه دوت به بچی دي اته چې څنګه رااله په سبا مې شو نه نامړ شو چې کوم قیامت په کوي تاسو کلاکستر دي ته خو کنه خو غواړي خپل کنه ته خبره ده هغه په چمړا شو بای بس د شپې نه وی ساګو روټ دغه سکړه کو سورته وي دا کې په خړو وی خړو او بس شپه کې چې په دې زمې بریختو چې څنګه زوی را پاسې د بس دې کې بیا سمنو نه هغه دې نګیان د دوا جوړو چاو دا خبرې نشته د چاغو خبرې نشته ټول دغه خبره السلام علیکم څنګه خیر د تا ته مې غالک را دنک غالک بار نه سي اکټ ولې وباسمه هغه ملما خوشا خپه باندې وای دا غابل ورزنه لکی کنه او دا مالي دلې ودی مانګه خطا کړو ما او ته ما من کړه ولا چې کښه مې نه مخامخ کورم دي څنګه خیر دی خیمه دا ستاسو دی زما پلار دی د دې پلار دی دا اسی پلارم خلک وی قدرتی پلار لکه مطلب پلارم بس نوم را باندې سره نه غټه پټه خو د دلم درس ابا دغه پاکستان چې کوم یغه نوی لانچ کو شي چینه توخه جو دغه راکټو اډ منګ پر راته اوس کو د چې کار دی کنه دغه د جمعې په ورځ باندې کوم نه د غوی د خیرات ماته ویلی وی مور ته ودی وی چې وی راشي ما وی اوکې د خپنه شي خاندان تا ته ځان ورکو ټکاري خو زموږ په کلی کې چې کوم دې ستومري غوین وسان مسی ګرځي د شکار دی لاړه بشي خو شاندار چې بګور د شکار دی د تو نرڅه خوخه وا
ها او هغه راوتښتوله زه نه وم وګنې دا سر مې ترې په کټارۍ و زموږ په خاندان کې چا داسې کار نه دی کړی هلې دې جمدی پاتې شوي دي خو دا راځه ما مور ده دلته ځینې دا کړته یو بنجاري و ما دې خو دې ووایي چې ځکه دلته ته به دروغ وایم دې کوڅې نه به اوس پاپۍ پسې تا ما څوس وخت ما واده کړی وایي څه چل نه وکړو نو ولې بد ورته وایم واده تا نه دی نو کړي مې نو څه کوي ته کوي دلته کړي نه دي دغه خبره کوي هغه تا چې وی چې زه په دیوال ولاړم هغه انګور را باندې تورو لګو او حق خبره تا ده اوس یم کوي د دې خبرې د لاسه ما کو داسې کار دی دې مېلمانه یې چیو بندوبست وکړی امي ټول چې چیرې ته کېږدمه هغه د ته چاو غم وکړه انګام دې نشته ولې نشته دی دلته بچي تی هغې زمونږ خو داسې میلمه دوست خلک چې څنګه چې به راغلې ټولې به درنه راټوبې ډېر خلک د دا خو په کوټو نه ننوځي السلام علیکم څنګه یې ښه ښه یم شکر تا څنګه یې دا د سیپور خان ښځه ده څنګه کمزورې ده دا ولې بیماري ده نه نه دا د کانټۍ داسې ده چې جوړه د ډغرې ته داسې ده چې شور مه کوه خدای دې ورسره جنګ وکړي. السلام علیکم وای ماشاءالله دا زمونږ د قبیلې ده السلام علیکم څنګه یې ښه ماشاءالله ګوره دا اوس ښایسته ده دا د جعفر خان ښځه ده په دغه چې راغلې ده یم سم را باندې یم خولې په واک نه دي دلته څوک تښتېدلي ده کور نه څوک راغلي دي بس دې کور کې دا ټول خلک دي داسې نور په کوټه نه دا پټېږي ډېره بې غیرتوب غټه کړي ده ها نه زمونږ وطن کې داسې ښایسته پهلوانې ترندوس کې ښځې دي نو ما خو هغه شان دغه کړ خو زمونږ د کلي خلک هغه تښتي نه زمونږ د وطن داسې ښځې خو نه دي وی تښتي نو ډزه خیال به دي نو دا سرې دلته په سپین سپین سرونو تښتي په سپین سپین سرونو د سپین سرونو خو ته د دې خبرې کې که نه نو که ته ښځه وي تا کې لږ سړیتوب و نو تا په خپلې خواښې باندې تهمت نه لګولو یم خورې مې ما ته خبرې کړې دي دنداسې پسې وي ښکاره شم کورنجو پسې وي انګور مې راته چې بنجاري پسې ښکاره شي او دا لا څومره باندې دې مات کړی دی په دا باندې کوئی یم زور مې ورله کولو دقه شرمول کوې ته کښېنه پورې څه تا د چای مې بندوبست نه مه کوه د چیو بندوبست مه کوه زه خو داسې په ویارولم ته خپلې خواهلې لاس ماتې مور ماته وپکې څه واچوي دا څنګه څنګه دا ما پورته اوس راغلی تاسو تکلیف مه کوئ که نه زما ډېر ټایم پس درته راغلی په لومړي ځل ولې چې مطلب الله دې ښه ده زه مې چا تېر وړم دا مې ډېره خوږن مچۍ ده زما ډېر زیات خیال ساتي ماشاءالله سمه ښکلې ده غونډې غونډې ده او د سیمپور زوی نه مې د خیره ویلې ده کوب مې وله د خیره خمیرلې دي ده مېرلې مې ده د خیره سره ما ته څه پته وه چې ته بدلتې د دنیا غوزان امروړو چې راتلو په لاره باندې ما غټې غټې امرسي راواغېستې بس هلته م کور مالک کې ورکړي دلته زمونږ کره خوراک څوک نشته ستا د خیره دنیا انګیان دې وي راوړې به ما زه راځمه خوښ ورسې دی خو دې کتې یوازې ما سره نه کښېني او نه د مېلمنو سره کښېني چې ورته مشغول شي هر یوه خپلې کوټې ته زور کوي نه زما د مېلمه خیال شته نه د کوربه زارېږه خو زمونږ د وطن نه درستخان بخور کې یوځې روټې چې هر یو شي او سار خو چې څنګه مولا وي الله اکبر هره یوه د خپلې کوټې نه به روتې به خیال به نو چونګ چونګ به په کوټو کې بیا په کورونو کې شروع و هلته مشران ژوندي دي پښتانه دي هغه تربیت یې کوي دلته خو ته مشرانو خولې ته څوک ګوري نه څوکان ورکوي وایي زه تعلیم یافته یم ته په چپېږې ته خو زړه ښځې خدایا یو ښکلې شان جینۍ راکړي لور د ماما یا ګاونډی راکړي زما د مور او د خور خیال چې ساتي خدایا ته داسې یو غوټی راکړي بیبي راله ماله په وربل کې ګمنجې وې دا جینۍ نه دي دا مېلمنه نه دي په خدای خلک سلام وکړي لکه د سړو داسې تېر شي سلام علیکم که چې د ګډ غوښه یا د چیري غوښه پیسته بادام څه پکار نو چیره وړم زهر په کار دي رای کوي په یو ځل مې مړه کوي په قلاره قلاره مې ولې خوږوي وای مه کښېنه پردۍ جینۍ څه ځه زه دا بۍ خوا کې دې کښېنه زما خوا کې څه کې منی ګورې ښه خیال ساته ګورې که خپله بیا به پکې ښه خبره نه وي د زلمی لکې یو زموږ ځای کې خو داسې چلونه نو تاسو خو په کور او په بار باندې یو شانتې خلک لرې یې چا لکه دا چې زما شوم پاک یم ته ما ورته صفت وکړې ورک ټاکه رورې دا خو سم نه زده که زه خو یوه کس یم دا دومره دا پیاله ښکلې کپ خو مې ځکه تا له روړو که نه زه مې چې چیر وړم شانس کوتا غلی دا ته مې مس نشي بس دا ټیک ته دا مې خپل نو سینه دی ولا خدای دې په مکه د کې ته پخې څه ګون تا دا
زلالم بیبي زکنا ګنډې مرانه ویستو ډېر څه ویلې انا چیپ نه ویلې په خپله خبره خو څه کوله روډي وې مه روډه زه خو نه خورم وای چیپس ځان لالم یو 5 روپۍ راکړه خو ما پولیس کو چې نوې مال وروسته بیا درکړم وی دا خو غټ غټ لکان دي دوی دا چلونه کوي کم دی نو کار روزګار یې نشته دی نو خود هغه روډ دی ما چې راغلی وې نه وعلیکم سلام وی دا دی الله بیبي لغاړه ورته د تا پسې کومې جړاګانې ما کړې څومره جړلې دي که نه نو دې نازکې ته پته ده الله ته پته ده دې نازکې ته ما ته پته ده هلته خو چې به څوک په مېلمستوب راله موږ به ورته په لار کې ولاړو چې به تللو د سړکه پورې به موټه کتل او د دنیا ارسه غاړې غوټې به مر پسې دغه کړو بیا به مې خدایه به سمرله ونه کړله مینې محبت دلته ډېرې دي ستا دنګیانې خو زما ډ خوښې نه شوې بس قریشي ته دلته څه له راغلې د تا د لاسه خو د ما بېعزتي شوې ده څه زما د لاسه ستا بېعزتي شوې وای ته ته سټ ته ماته چې کوڅې ګیټ ته وډبوله او زه دیره عالمه چې خاوند مې راله او د ما دومره بېعزتي وکړه په دې کور کې دا د تا د لاسه ما خو ولې نو تا دې څه ویلي دي هله تاسو ما ته ټول څه یو ویلي بل دي؟ پېژنئ جعفرې ده سره پلاو شوې دې سره او دا تا سره واقعي دا کیسه هغه کیسه وه چې دا راله د تا لور پسې دا راغلی و نه نه زه به غلط کار ګورې په کروڑ روپۍ مو نه کم بیبي ولې تاسو ته نه زموږ معلوم اوس یو میاشت دلته کېږي په یوه دا میاشت کې همداسې راغلی و ځان سره یې بوتل پیپسي والا راوړی و یا الله توبه یا الله توبه نو خیر تا خفه نه شې ته چپه زه جواب کوم ستاسو د دې ځای جینکۍ چې دي که نه اواشي ګرځي هلته څوک اواشي نه ګرځي هلته د کوره دې سوځي چې سر به لروانې بیبي داسې وه او که نه وه زه که په یوې لوپټې کې د بخت رالی وای بې وخه جوخجوخه دا پیسې تاسو ساتلې غلی سره ته ما ته وګوره ته ما ته وګوره دا د ټینګې په شان سر دې نیولې لا دې لیوانه که لاس دې یو دی کې ته ما وچلي مېلمه دې په کور راغلی په کټ کې ناست دی خیمه ها دا دا وګوره بل دا ورځنی وګوره لکې که نه ته ما ته وګوره کارټوني که نه څه چلې کړی و؟ څه چلې کړی و؟ ما ته ووایه ما ته ووایه چې پریښې کم دله څه چلې کړی و؟ ووایم ما ته اوسه نه ستا ملګرې نه جعفر خانه خدای دا کومو خلکو جعفر خانه راشي ما درته ویل چې نه ځو که نه بېبې تا ته ما ویلو چې نه ستا بچي د کار دي او نه دله ګوره ده بیبي ته بوبه سره بار ناسته وي کټ په مې دله بار ته درویستې او نو ته سیټ ته شه که نه غټ کور کې ته سیټ ته شه رازمان مچې دی خپل بچې مې دی ناست میدان خپله مور راته رایاده شي هغې به سبار به به له کټ درو باسي جعفر خانه خبره وه دا خبره واوره غوږ را جوخ که دته اوس تو ګوره دې جینۍ ته تاویږ دا غېږ کې اوچت کږي نو وچ نه مې اوچت یې بس وه دغه کار وکړه بس دا د انګورس د خو دا د جبو ډینګ دی دا خو داسې داسې شانتي کېږي اگر زیدلې د ښځو نه دي تور مه کوه زه نو ما زه ورته ښځه باروزه زه در باروزه به د وړي دوی ګیان دي دي تا ته چا وي چې کور ته رادل نه شه ای کوڅو دا چې مروړه دلته دا پیالې ډکه کړي بار لاره کې دوست کې خبره نه راخه زه په دې خبرو چا نه خبر زه بچی بار کې نه ده بار کې نه در به وړي نه نه بهر یې وکاږي خفه نه شي ښه نه دغه زنانه ما وادم نه ورچا نه په مشغولتیا پوهه نه کومه د مېلمنو سره دا میز خیر دی لرې کېدا یو ګنټه مخکې خو هغه چې راوړې که نه چې ډکو خبره واوره هغې خو د چینک نه زه ټنګ نه ومه په کاله او هر سړي په خپله ځان له ښځه کړې ده بېقامه ښځې راوستې دي نه د خبرې چل ورځي نه د کار دا مېلمنه ته پوزه هغه ما سامان ستا په کور کې څو ښځې دي بیبي یا خدای همداسې بجلي مې د سر هم نه ده په کار چې په ټوله ورځ کې نه وي په ګنټو ګنټو نه وي خدایه مونځ به ورته کوم رڼا بېګام باتروم ته تلم ایسته راوښوېدم بیا مې راته هندوسې قارېده ما کور راشه بله جینۍ څه شوه
دا جنيه بوز انت كم شرميك معنا ما شرميك مخامخ وتناسمه نغري غلط بودا چیر اٹھے الت برابر وایو پازا بس دلته د ناس چې دستی او سی باسی کوتا خدا چینک ته وګوره ته خدا بہادر بابا غلنګر چینک ته دادا سی تورتا سودانی شي پاک دا یې دی ولې راغښتو خپل خزي ته بدی ویل چې د کمرې نه راغسته وکن زه لوخ سامان په پردو خلکو نه خراب کوم د سکونه شوړه ور لخل ور کدا دا سکول پاکیږي بس ته برسي به برنته وینځي اے د واده سامانونه پالماری کی خدي نه دان نه پیلې رالي نه غرالي کم چې زاړه لوخي دي کومل مده کو قربه ده دا لا پرید په پیلو اشتل کوي د ټول نه لاس کو الله ولې په مزه کنه زما چلو ولس وځي دا الک سره بار ناس وی ناری نه بار مزه کوي شي غاله کې یو باسم ته دا جنيه بودم نه غري غاله ته بودا کنه لوري حالته خزه نه بس نمک پاره او هچنه چور سمې د روډي سپالته تاسو نه سیرا دا غټ ستاته مې خبره کوله وړي دي جعفر خان را وړي خو ورشي وس پاتې ما ماپ کوي نه غري غاله ته دي کولې ونیم کم مول مکه ویم ته غزيتونه چې به الته غدم دغه انډه پټه جوړول نو دی وګیله هغه د انډه پټه جوړه کاغه پکې ده کنه بل الته موږ هسپتالونو ته چې کار په وکړي هغه به ما خام به تاسو که درشم جانې را لوتم کړی او چې ما خام درته به را جوړه دا خو د دوی نه دا خیر مغواړه او خپل چې دینو او پټي سرګاندې دا مکه واخه هم خپل متلګي سرګاندې که زمون مکه وا ما چې چل کړه ما څه چل کړی په زره ته چل خې ممال غ بابا چې کنه او په بابا چې غفل کې ممال غ بل غو خټ کې په کپڑا باندې بابا چې دی له په دې اوګه کې دو تو راتو به کې موږ خمیش د پاره داس کورنۍ ټوټ کې کوم خو هسپتالونو ته په مشکل زو راځه دې کو د حالات نه خبر شي راځه دا هر وخت لکه دی راځه نه راځي کته وایي خرشي د دینه دا تمه مکوا درشه موري ګو ازما خبره واخی چې هغه د پورین ختی نو زه ته یم چې مشرق خزا ده دا کیسه نشته د مونږ د کورس پو دغه کېو د پښتنو مایکل جکسن تاسو ته خبره کوم چې د دې پردې چې نه خځه چې کوم راغلی د دې په مخ کې دی خلې ته لګ تعالی وقې بیروست کبډي وکړي نو ته چې وته د مونږ بي عزت کې هغه خیر ده ما وته څه ویلي تاسو راځي او ځان وته خای اله دا خو مې د په خطا مات کړی دی کنه هم دې بیرې به د په قسماتو ما هم تاسو څنګه د پردې جنت زم د کور آیا واغشته ما ورته د تاګست را نږدې کې ګډې را مد سي را تخکار لکه د شپې چې خپه صدر باندې کینی دومره د نه ریګم لک شاته دې پردې جنې په مخ کې مینا محبت یو بچ وخای بیا برا پورې خنداګانې کوي د کوم ځای پورې بدی نوم لاړ نوم خو دې اچب تله نو کنه ستا ویم ته ما ته په دې پیکه کنه چې دا پیغله جنې دې ته عجت شو چې دا مونږ پر دې کور ته راتله مال راغلی دا زما یالته خدمتونه کړي دي ما ورته په لپو لپو دواګانې کړي دي هغه ښځ ما په سترګو کې دی او د هغې مونږ په څه کوو چې تا الټه لاس اوچت نه کو ستاسو خو نه کال ته نه قبیل نه دي چېرته د ترور بچي راله نه د ماما بچي ته یقیني د یتیمخانې نه مې راوستي مونږ دې چېرته نږدې کړو ځان ته ته مونږ ځان ته نږدې که نو مونږ به چې تا ته ځان نږدې ته په غېږ کې راځي تا به څوک نږدې کړي ستا خو زړه شوی ستا نه خو لاسونه نه تاوي په سترګو ړنده شي دا درته نه وایم په مینه محبت را سره چېرته کښېنه تا خو بس چکل واغېشتو چې زه راواده شم او ووتې لاړې په مینه محبت تاسو د مینې محبت ښځې ستاسو نه خو خاوندان څرټه کوي خوښې به ته څه وي 15 کاله مشره به یې کور سنبال کړو هېڅ هم نو جینۍ راغلې شه راځه کښېنه دا تاسو په څنګه سکاوالي شو ځینې خلک په سینکلي دا بوټي دي خیر دی بوټي دي دا دې بوټو کې دا شی نه بي بي زه به لاړه شمه داسې بې سره نوسې دي چې په لیټونو نه ګورې هغه غاړو ورته ما سه له خوله هم نه ده وړلې تخته د ناته ما دا کور پرېښی خو زه بیا بالته درشم اوس د دې په مخ کې تا تړه نه شم راسپړلی بیا را څنخلي هغه هلک وایي زو دا ستاسو خپل شپې راځي ورځې راځي که نه نو ته خپل ځای د پیغله جنې به ما کره شپې ورځې له راځي زه دلته راځم نه دا خو پوره چنګنخانه ده زما لږ ټایم کې دماغ خراب شو ګوره ای خفه کېږه مه ته داسې چې ته د امریکې نه راغی خو چې ته د غرونو علاقې نه راغلې که نه یا زانګې مې مېلمانه راغلې نن یې لومبنۍ ورځ ده موږ دغه مخامخ مهالک مېلمانه چې راشي په ادب کې خو زه په شکر د په ادب ناست یم دا تا کې د مشر او د کشر لحاظ لري نشته بدرنګې بدرنګه خو تی همدا څنګه مېلمانه ده
تو دلته مونږ کرا جنګ نه راغلی خپل کور خلک جنګ نه راغله خو تا ما پسې دونه لکه د سپو جبه رابار کړه ولې انسانیت تا کې د څه خبره پاسه له پاسې په کور چې د دشمن راشي خلک ور ناکام کوي خو لا میلمانه ده نو چې میلمانه ده نو د میلمه په ځای د کینی کنه زما تاسو ته ویلې څه دي تاسو خو ما په سین خاطر دې ټولو سر نه زما پیو غواړم نه داسې خبره نشته بای خیر دی دا کله کله شپې دي خواب دي کنه رور دې دې خیر وای بای جان وی خیر دی هیڅ خبره نه ده بای جان بستا له مور او ستا به د پلان زما کوم کې بای جان وي تا بای جان وی ها بای جان وی رور وی ها بستا ستا خاندان ته به ویلی ما ته ویلی زه نا وخت دي زی ته څه کار دی زه خو یم شپې ته یې نه بیا به راشم او لازمي دغه کوکدوي درله څه پټې مټې نه کوي نو هلته راشه زه درته به سبا به درشم اوسې بوزه ځان سره کنه بوزي اوسې بوزه زله به بوزم زه به پړه کې ځای کما زما کور شته زما مشره ده زما مور نشته زما رغن نشته زما دړه نه تاسو کا خو تاسو د خواخوالي د مور په دغه څه زه درته یو خبره کوم تا په دې کې چې لیدلي د دې په ځای به د ګوهر لږ برید خورولې وې او نکاح به دې پې تړلې بس ما دا شیر خو کوم سامان کې لکه څنګه چې خو چې ته په دې کور کې خواږه درنای دماغ هم ستړي شو لیونی شو ماشاءالله ډېره ښایسته ده اخلاق یې هم شته سړیتوب یې هم شته رنګ یې هم شته ښایست یې هم شته هر څه ماشاءالله زما ډېره پلار ته نیم تلی هغه نه زمور زه لاړم زه الله دې ښه ده که بیا راچکر کېږه چړې دې تنګېږي دا ستا خپل کور دی د خیر السلام علیکم لاړم وعلیکم سلام ځان لا دې مل شه الله جنستا به دې کړې به کنه نه را به شم کور نه شپې ته ساجته پیغله جنې د امکان ناکله هې د راځه د سهار ټیم کې نه زه ځان الله دې ماشاءالله